بسم الله الرحمن الرحیم. د دوه کسانو په خپل منځ کې اختلافات ختمول او په دې غرض سره چې د دې دواړو په خپل منځ کې اتفاق راشي، د هغې دپاره د محبت د حصول دپاره درته د الله جل جلاله یو دوه اسما مبارکه ښیمه. که دا وظیفه تاسو وکړئ نو الله رب العزت به تاسو ته بے فنا محبت درکی او داسې محبت به الله جل شانه درکی چې د ستاسو د زړه ارمان به وي. زما عزتمندو، دا د انسان په فطرت کې الله رب العزت اچولې ده. د انسان فطرت داري چې د یو انسان د بل انسان سره فطري طور باندې مینه پیدا کیږي، لیکن بعضې مینې ته رسایي اسانه یو بعضې ته انتخابي مشکل. نن درته د یا ودود یا مجیب یو داسې زبردسته او پاورفل وظیفه ښیمه. که دا وظیفه تاسو راونیسئ نو انشاءالله چې څه مقصد دې وي نو هغه مقصد به دې الله رب العزت حاصل کړي. تا ته بې پناه محبت به رب العالمین تا ته درکړي او داسې محبت به الله جل شانه تا ته درکړي چې د هر چا په زړه کې به ستا دپاره ځای وي او ستا قدر به د هر چا سره وي. زما عزتمندو، که یوازې د عام محبت دپاره نه یادومه، بلکې دوه کسان دي او ته دا خبره غواړې چې دغه دواړه دې په خپل منځ کې روغ شي، د دې دواړو د په خپل منځ کې اتفاق اتحاد نصیب شي. د دغه رونو د یو ځای کولو دپاره که د یا ودودو دغه وظیفه راونیسي نو انشاءالله چې الله جل شانه به د هغوی په خپل منځ کې اتفاق پیدا کړي. یعنې دوه کسان په خپلو کې روان دي او موږ غواړو چې دغه دواړه کسان په خپلو کې روغ شي. د هغې دپاره که دا وظیفه ولې راونیسي یا ودودو یا مجیبو نو هغه روانې به ختم شو، رب العالمین به یو بل سره روغ کړي. ان تر دې د هر قسم محبت د پیدا کولو دپاره په دې دواړو اسماو مبارکو کې یو ډېر لوی تاثیر پروت دی او د دې د رموز او د اسرارو نه به الله تاسو خبر شئ چې کله دا وظیفه تاسو پابندۍ سره وکړئ. د دوه کسانو دشمني ده او هغه دشمني مونږ په دوستۍ باندې بدلول غواړو، نو د هغې دپاره د یا ودودو یا مجیب وظیفه مونږ بالکل کولی شو. ډېر زبردست اثر کوي او د دې فوایدو سره به تاسو ته هغه ټیم کې پته ولګي کله چې تاسو دا وظیفه راونیسئ. راځئ عزتمندو، د یا ودودو یا مجیب وظیفې کولو طریقه درته ښیمه. طریقه د دې انتهایی اسانه ده. طریقې دا ده چې اول خو یو طریقې دا ده چې کلم ته یو کس په خپل محبت کې گرفتارول غواړي، ته وایې چې دا کس دی زما په محبت کې مبتلا شي. د دغې غرض باندې ته په ناسته ملاسته ولاړه په هر حالت کې دا وظیفه کوه، یا ودودو یا مجیبو یا ودودو یا مجیب. انشاءالله چې الله رب العزت به د دغه انسان زړه د ستا طرف ته مایله کړي او تا سره به بې فنا محبت شروع شي. لیکن کله چې دا وظیفه ته کې نو د دې دپاره هغه کس نوم په تصور کې ساته چې کوم یو انسان سره د ستا محبت مقصود وي. انشاءالله ډېر زر به ته په خپل مقصد کې کامیاب شي. یا یو دوه کسان دي هغه په خپلو کې روان شوي دي، د هغې دپاره د دې وظیفې کولو طریقه لږ شان جدا ده. هغه طریقه دا ده چې دوه کسان کله خپلو کې روانو او موږ غواړو چې دوی دې روغ شي، نو د هغې کورنۍ یو مشر دی دا وظیفه راونیسي. خو د هغې طریقه دا ده چې د هر فرض منځونه پس به یې 15 کرته وي او بیا د ماسخوتن د منځونه پس به یې یعنې د هر منځونه پس 15 کرته وي. بحکه وروسته 3 کرته ضرور شریف بیا 15 کرته دغه او د ماسخوتن د منځونه پس به یې 15,000 کرته وي. که په یوازې وي ډېره ښه ده او که په یوازې باندې ویل ورته مشکل وي، د ځان سره نور کسان کښېنئ. انشاءالله چې دې وظیفې په برکت باندې به الله رب العزت د هغې خلکو دشمني ختمه کړي
او د هغوی دشمني به الله رب العزت په دوستۍ باندې قبوله کړي. نو محترمو د محبت د حاصلولو د هر قسم محبت د حاصلولو دپاره په دې وظیفې کې یو ډېر لوی تاثیر دی. نو پکار د باید چې موږ دا وظیفه پابندۍ سره وکړو. د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی. هر څوک د دې وظیفې نه مکمل فایده اخیستلی شي.